ځای د میش سره نوست د وزیرستان ډېر قدرمن ډېر عزتمن ډېر شملور مشرون چې څومره هغه دي د ټوله زه د خپل ځون د طرف نه او د وزیرستان د ټولې خلک د طرف نه د زړه د تال نه شکریا ادا کوه چې دوی په دا حالات شه په دا د ځونځونې په وخت شه دوی جمع شوي دي او دا ځکه د خپل قوم او د خپل وطن په مسالې باندې سره نوستي او یو بل عقل او فکر سره شریکوي او د وطن د مسالې د حل کولو کوشش کو نو چې روغلي څومره مشرون دي څومره ځوانون دي زه د ټولې د زړه د تال نه شکریا ادا کوم او ټول ته آفرین وایم د هغې نه بعد ملګري په تفصیل سره مجلس وکړه بنیادي طور باندې د نن جرګه چې کومه ده دا د میش د کډوله ورنې په حواله سره ده چې دوی آی ډي پیز یا ټي ډي پیز ورته وایي په چار خو دا وه چې ملګري یې چې څرنګه خبره وکړه چې ډېر ولس سرجامه وای خو د نن چې کوم روغلي خلکي دا کافي خلکي دا ډېر خلکي خو چې ورروون لسم تاریخ ته چې مشرونه کومه فیصله وکړه چې په لسم تاریخ باندې میش د میرلي په چوک باندې مستقله درنکشنوي نو د هغې دپاره میش ټول ملګري په شریکه باندې کمپین کې چې د وزیرستان څومره خلک دی دا ټول په ورځ باندې روبوسي او د هغه پیرو نوست وي زه په خپله نوست ودې سره چې څو پورې دوی د میش هغه مسالې په صورت باندې حل کړي نه وي چې څرنګه یې د میش خلک وړي دا ځکه یوه خبره وشوه او عام په روټین شه یوه خبره شي چې د میش خلک پیر ته نه درېمي دا ځکه یې خوښ دی دا خبره بیخي غلطه ده دا خبره بیخي ناروا ده دا بالکل ناجایزه ده د میش د وطن د خلکو سره که څوک یې هغه کو دا خبره زه څرنګه خپل وطن ته نه درېمه زه څرنګه خپل کیر ته نه درېمه خو چې د مو کیر خو وي چې څوک مې ورپرېږدي خو د مجبورۍ نه پنډېږي دا خلک د خوښۍ نه هېڅوک په کې هم ښه نه پنډېږي نو په چار دا ده چې دا وي ځکای چې د څومره هغه آی ډي پیز دي ټوله یو اس په ایمرجنسي ځینې مسالې دي د سپیشلو زه د غریوله چې کوم سټیشن دی دغه ذکر وکړ چې ځکای چې کوم رشن پاینټ دی د هغې رویه ټیک نه ده د میش د خلکو سره هغه چې که چیرې سرډ ارګنایزیشن دی چې دوی ته کومه ذمهواري میلاو شوې ده دوی دا ځون ټیک کو د خلکو سره دا رویه سمه کو که نه کو بیا زه مجبور و چې د ورلډ فوډ سره د پی ډي ایم ای سره اوس دا خبره ډیسکس کوه بیا امکان دا وي چې د دوی نه دا سټیشن وخیست شي بل چاته ورکړل شي نو فلحال میش دوی ته چانس ورکوي چې دوی د خپله رویه ټیک کو خپل سټاف ته ټیک کو نوټس ته وخلي که نه وخیست بیا هغه کارویزه کوي سره چې بل ارګنایزیشن ته میش دا شی ورکوي او د دوی نه به وخلي د هغې نه بعد د وزیرستان د کلیر کول سره د افغانستان د آی ډي پیز مسله دوی اکثر تړي د وزیرستان کلیر کول داسې خبره ده چې ضرب عذاب اپریشن وشه میش یې رویاستی ډېر په بېدردي سره ډېر په غلطه طریقه سره چې په لیارې د میش سره وړیکې ګړکې جنکې د لوږې د تندې نه د میش مړه شوه بیا روغلي باني ته یا د ولوند ایریې ته په داسې په میش باندې معلومه او نامعلومه بې عزتۍ تېرې شوې په میش باندې ډېر لوی سخت حالات تېر شول د هغې نه بعد بیا د دغه ملک واکدارونه اعلان وکوه ته چې وزیرستان میش کلیر که په وزیرستان شه امن دی توس واپس روشه نو چې کوم خلک واپس لاږلي دي په هغه علاقې شه نشته امن نه د فروری 2018 نه وخله د نن ورځې پورې 72 کسونه ټارګټ شوي دي په ټارګټ کیلینګ شه مړه دي آیا د میش د دغه پښتنې حق نه جوړېږي چې میش یې وکړي دغه واکدارونه نه چې آیا دا چک پوسټونه صرف د میش د بې عزتۍ دپاره خو نه دي جوړ شوي چې زه د کیر نه هر څه لکه ملک صاحب چې خبره وکړه چې شناختي وښایه
چیرې درېمې د کیمه ناروغله امیږ نه په 20 چک پوسټونه باندې دا پوښتنې شي خو دوی د امیږ ته وښایي چې د نن پیرې په یوه چک پوسټ باندې دوی دهشتګرد نیولی وي نو دغه بیا معنا میږ خامخا دا وخولي چې دا د میږ د ذلیلولو دپاره دا چک پوسټونه جوړ شوي دي د وزیرستان 95% علاقه دوی وایي چې میږ کلیر دو آیا 15 کولا وشول چې د شاول و د داخل تحصیل چې د کیمه علاقې پوتې دي آیا په داسې څه داسې کیسه ده چې د 15% علاقه په 15 کولا شه د نن پرې نشوه کلیر خو په دا وطن شه یو جنگي کاروبار کو ریاستي ادارې د میږ سره او میږ دوی ته دا ډېر په ډاګه ویایي میږ یې ډېر په جوته ویایي چې میږ مازید په خپل وطن شه میږ مازید په خپله علاقه شه جنگي کاروبار قطعا نه ماني مازید میږ په خپل وطن شه امن غواړي میږ په خپل وطن شه داسې ژوند تېرول غواړي لکه دا د نیر دنیو خلک چې تېروي یا دا د نیر ملک خلک چې تېروي په افغانستان شه د میږ کډوال چې کیم دي د هغې اول خو د میږ مطالبه دا دو چې خامخا څه داسې کیسه دو پشه چې دوی وایي چې وطن نه دی کلیر که وغواړي ریاستي ادارې په لاس ورځې شی نه کلیر کولی شي دوی دا مزید د میږ سره د دادې دروغې واده بند کو هغه خلک ته و خپل کلي ته و خپل کیرینه ته روالي او ازیکای د هغه دوی ته د کاروبار موقع برابر کو دوی ته دا بازورینه ابود کو دوی ته دا کیرینه جوړ کو خو که خامخا نشي بیا په ایمرجنسي بنیادینه باندې پوس خلک ډېر په تکلیف دی هغه ته د دوی د خوښې چې کومې لیارې دوی غواړي غونډ په غلام خان باندې نشي تللی مختلفې لیارې دوی غواړي هغه لیارې دا ټولې ورته خلوصې کړي شي چې د دوی په مرضي کومې لیارې وي د هغې نه بعد د دوی سره سامان دی یازیکی ګاډیون دی ورسره مولینه دی ورسره هغه دا بالکل بلا تفریقر پرېښول شي ځکه چې د میږ کیرینه یې ړنګ کړل د میږ بازورینه یې ړنګ کړل د میږ کاروبارینه یې ختم کړل آیا بیا که زه د افغانستان نه هغه نه یو ګاډی د ځون سره رواله او 50,000 روپۍ په وزیرستان شه ګرون خرڅ شي بیا دا دومره ظلم مو وکړه د میږ په سار باندې 33 اربه ډالر تو خو وخوړل میږ خو یا هغې پښتنه نه دو در نه کړې هغې حساب مو یا نه دی د سره کړی او ته د مو سره د یوه NCP نان کسټم پیډ ګاډي حساب کې چې وایي چې ګاډیون دا نه روالي پلونای شی دا نه روالي حالات ټیک نه دي میږ ډېر په سفال پاس ورته وایي چې خلک تار پرېښول شي خامخا دا روستل شي وزیرستان ته که نه وي دلې کیس خو د خامخا روستل شي چې دوی د خپلې خواښې په دغه وطن شه چېرته غیسېږي او د PDMA د سایډ نه چې کومې مرستې دي د غونډې سره د په ایمرجنسي بنیادینه باندې هغه وشي د هغې نه بعد په 10 تاریخ باندې چې میږ کومه در نقشنوي ټول وزیرستان وردرېمي خامخا وروځي او چې څه پیرې د دوی د میږ سره هغه مطالبه منل یې نه وي چې د میږ د مشرونه دي د میږ د وطن د خلک دي د هغې پیره و میږ ادرنه نه ختموي بله خبره ده چې د مخته ورځې جرنیل صاحب راغلی و میرانشاه ته چې زه ډېر په افسوس سره ویایه چې دا ځیکای خلک ته دمکې ورکړي دي د میږ مشرون ته باقاعده په داسې لهجه خبره کړې دي چې موږ سره داسې اصله شته دي چې پیره کلي وپړنګ کو کلي خو د میږ پوته نه دي ته مازید کیم کلي ړنګوې د میږ آیا د ترقیاتي چارې ذمهورتیا د مودو که د ددو ازیکای د دا خبره کړې دو چې توس امن روالستی په وطن شه چې زه ترقیاتي چارې درته وکړه امن روستل د مو چار نه دو امن روستل د ده چار دو ترقیاتي چارې کړل د مو چار دو نو داس نمونه دمکې یا داس نمونه دورې داس نمونه جرګې د وزیرستان خلک قطعا نه مانی چې ازیکای څوک د وطن خبره کوه سره اخته ویایي چې تک شنه خبره ونه کې یو
لیکلی شوی کاغذ و مشرون ته ورکړه شي و چې جرنیل صاحب روغلی دی د ورادو هغه کاغذ تیر کو بس کیسه ختم امیج مسئله د سنجیده وخوري که نه سنجیده وخوري بیا چې څه نمونه حالات جوړ شي بیا څوک داس نه وایي چې دوی ته خامخا احتجاجي نه خوان ورکوي خامخا جلوسي نه خوان ورکوي میش ته قطعا جلسه جلوسي نه احتجاجي نه خوان ورکوي خو میش مجبور شي چې احتجاج ته راوځي میش مجبور شي چې جلسه کی میش مجبور شي چې جلوس کی نو بله خبره د ماچس زپرټاون او د شین پوند چې کوم متاثرین دي د هغې بار د میش سره واده کړی دي او دا اوس څو ورځې شي چې د مو سره یې واده کړی دو چې دا میش په دا نږدې ورځې شلاشي خو ډېر په افسوس سره زه وایه چې دا درم ور دی چې د میش سره دا واده شي خو هغه خلک چې وایي چې باره علاقه خو نه دو کلیر خو ماچس خو کلیر دی هلته خو د خلک لوټ شي نو میش مازید د دوی چې دا کیمه په دروغه وعدې دي په دا باندې نه غلطېږي میش مشرون میش ځوانان میش منتخب نمایندګون دا ټول په یوه پیجي سره د کوم دا شملور دا مشرون و خوشوستی میشو په هر میدونه هغه حد پرې در سره وي چې څو پورې د میش توس ټوله مسالې حل شوې نه وي نو زه خبره نه وژدیاوه په آخره شه زه یو ور بیا د 10 تاریخ د احتجاج د پوره د ټول وزیرستان نه بلا تفریق چې ټول اتمنځای کوم ته زه اپیل خواست کوه ته چې په 10 تاریخ باندې د میرلی چوک ته ټول ځونونه رسوي انشاءالله چې ډېره سخت حالات ویغه ډېرې مسالې ویغه زه په خپله موجود و او د میش دا ټول مشرونو موجود وي میش توسو دیگه پر خپل احتجاج کی چې څه پر دوی و یارر کړی نه وي میشته نو زه په اخره شه یو ور بیا دا ځکای روغلی ډېر قدرمن مشرون او د میش د وطن ځوانون د ټوله د زړه د تال نه شکریا ادا کوه او دا ځکای چې روغلی څومره ملګري یستی یا د میش نر د وطن څومره خلک دی دا ته زه اخرانه خبره دا وکړه چې د مو د ټلیفون نمبر ټول د سره کېستی که د شپې وي که د ورځې وي چې د وزیرستان د خلک کیمه مسله وي که وړه وي که غټه مسله وي په دا ولور سوچ نه کېستی چې یا مو دوی د خیب ناویش کړل یا مو دوی ته بار ټلیفون ور وکړه یا میش بار ورغلی نو چې ډېره وړیکې مسله ویغه د میش سره ورابطه کېستی میش د توس خدمونی میش د توس نیکارونی نن چې میش څه شایي میش د توس په سار باندې نو چې څه کیسه هغه وي څه مطالبه مو وي څه مسله مو وي بالکل وداوټ اینی هیزیټیشن توس مو سره هر ټایم کال کړای شستی ارتلای شستی چې کوم ځای ته مو غوړستی میشو خامخا ځونده ته حاضروي نو زه په اخره شه یو ور بیا د ټول وزیرستان د خلک د طرف نه د ټول روغلی خلک ډېره لویه شکریا ادا کوه سپیشل د میډیا د ملګري ډېره لویه شکریا ادا کوه چې دوی د میش دا جرګه ته راغلل او د دوی نه زه دا هیله لره چې د میش مشرونه چې د کیمه خبره وکړي دا دوی د واکدارونو وغږینه ته ور رسوي نو په اخره شه زه که چیرې داسې چګه ټیټه کیسه شوې وي چې د چا خاطر پې درین شوی وي مو قصدن نه وي کړی په هغه باندې د ټولو ملګري نه د ټولو مشرونو نه ډېره لویه بخښنه غواړه ډېره مهرباني السلام علیکم